موږ ته ټوټل 240 میلیون افغانۍ راکړل په یو لبیک باندې، چې تقریبا 6 لکه څومره ډالر کېږي. ما 3 لکه ډالر اعلان کړی و چې موږ ته 3 لکه پکار دي. خلکو ویل نه، تا ته ډېرې پکار دي. نه یې تسلیم کړم نه مې سر غوڅ کو جلاد د وطن، زما په وینا کې ګډ شوي د فولاد د وطن. څنګه بې غمه دې په خپله څنګل سرې ښېدې، څنګه بې غمه دې په خپله څنګل سرې ښېدې، هیڅ دې د سترګو نه خوب نه تښتاوي یاد د وطن، زما په وینا کې ګډ شوي د پولاد د وطن. پیغلې د ما څانګونه پر وهي سپوږمۍ ته پورته، څنګه بې غمه دې په خپله څنګل سرې ښېدې، هیڅ دې د سترګو نه خوب نه تښتاوي یاد د وطن، زما په وینا کې ګډ شوي د پولاد د وطن. پیغلې د ما څانګونه پر وهي سپوږمۍ ته پورته، پیغلې د ما څانګونه پر وهي سپوږمۍ ته پورته، یا خوب مې لیدلی چې مرغان ګرځي آزاد د وطن، زما په وینا کې ګډ شوي د فولاد د وطن. یو لیونی د خپل وطن نه. تاسو پوهیږئ د نن څخه تقریبا 9 میاشتې وړاندې د افغانستان دغه ښکلې درې او ښکلې سیمې یوه بده پیښه تجربه کړه، او له بده مرغه ګڼ شمېر ورونو او خویندو او هیوادوالو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ، او خلکو پکې د هستوګنې ځایونه له لاسه ورکړل، عاطفي اړیکې له منځه لاړلې او زیانمنې شولې. لیکن موږ د خپل اعتقادي باورونو له مخې داسې استرجاع کوو چې انا لله و انا الیه راجعون، موږ د الله تعالی یو، زموږ نفسونه د الله تعالی دي او بیرته هغه ته ورګرځېدونکي یو. په دې ټولو ستونزو باندې صبر کول، د الله تعالی څخه نه ناراضه کېدل، دا زموږ او ستاسو څخه د ایمان غوښتنه ده. په ټوله کې د دغو ولسونو سره د مرستې لپاره ګڼ شمېر هیوادوالو، افغانانو، بنسټونو، ادارو، سازمانونو د مرستې هڅه او کوشش وکړ. قمر بنسټ د خیر او ښېګڼې د یو کور په توګه باندې له لومړنیو هغو ټیمونو څخه و چې د کونړ دغې سیمې ته ځان راورسوه، د ده خلکو غږ یې ورساوه، لومړنۍ او بیړنۍ مرستې ترسره کړې، او دغه هڅه یې وکړله تر څو وکولی شي د خپلو دغو ورونو زړونو ته خوشحالي ورکړي، په شونډو یې مسکا راولي او تر څنګ یې پاتې شي. او دا د قمر بنسټ لرلید دی، او دا د افغانستان په دغه ډول پیښو کې همیش قمر بنسټ خپل ځان رسولی دی او خپل رسالت او ماموریت یې ترسره کړی دی. د پروګرام او ناستې په دې برخه کې د قمر بنسټ بنسټګر او نړیوال دعوتګر استاد رحمت الله نوروز ته بلنه ورکوو چې دریځ ته تشریف راوړي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. زه چې کله د ښایسته درې ته راغلم، او موږ تاسو اکثر راغلو د درې ته، ښایسته منظرې مو لیدلې، هوا مو لیدله، شنه بوټي مو لیدل، خو په څنګ کې موږ خراب کورونه هم ولیدل. د خراب کورونو حالت هم ولیدو، لیکن خراب کورونو کوم درد تیر شوی هغه هم احساس نه کړی شو. حتی که یو سړی په خپل احساس وکړي چې یو سهار راپاڅېږي او ستا اکثر یا نیم فامیل تلی وي، په خپله زخمي او په یو بد حالت کې قرار لري،
او حس هم نه لري، فقط توقع. ځکه چا نه ګیله نشي کولی، دا د الله امتحان دی. دې دپاره ما د آیات ذکر کړو. الله سبحانه د مرګ او ژوند امتحان ته پیدا کړی دی. او صبر کې لکه څنګه چې یو انسان باندې خیر راځي هغه الحمدلله وي، کله امتحان راځي صبر کوي. دا دواړه د الله طرف نه دي. لیکن نه فقط دا امتحان په تا باندې دی، په همدې وخت کې دا امتحان په هغه خلکو باندې دی کوم چې ستا سره په دې اتاق کې نه و، کوم چې تا سره په دې کور کې نه و. هغه موږ تاسو ټول یو چې موږ څه شی کوو. ما ټول نه زیات دا پوښتنه ځان ته راغله که چېرته دغه ماشوم نه د 2000 کسان شهیدان شوي الله ته پوښتنه وکړي په ورځ د محشر چې څوک د کومک ته راغی او څوک د کومک ته رانغی، چېرته غواړې خپل نوم ته ذکر شي ستا. لیکن اول ځل دپاره زما په دې 33 کاله عمر کې افغانانو یو ډېر عظیم اتفاق ښکاره کړو. که هغه زموږ نظامي قوا وه، که هغه زموږ ملکي قوا وه، که هغه زموږ دولت و، که مشرانو، کشرانو، میډیا وه، جرنالستانو، چې هر څوک په هر قدرت کې و، حتی یو کس بیلچه په لاس کې دیندار نه حرکت کړی دی تر څو پورې کومک وکړي. او دغه مثال نن خلکو ته ورکول کیږي او دا یو ښه مثال دی. او متاسفانه داسې مثالونه موږ ډېر کم لرو. اوس شکر دی چې موږ جوړ کړي دي. او الحمدلله موږ په هغه امتحان کې یو څه جد و جهاد هم کړی دی چې کامیابه شو او خپل ورونو خویندو ته ورسیږو. او هغه لیست غواړم تاسو ته درکړمه چې موږ په حیث د پول استفاده شوي یو. اسلامي ارګانونه زموږ ستاسو افغانان ورونه او خویندې په داخل د افغانستان، بیرون افغانستان کې موږ ته ټوټل 240 میلیون افغانۍ راکړل په یو لبیک باندې، چې تقریبا 6 لکه څومره ډالر کېږي. ما 3 لکه ډالر اعلان کړی و چې موږ ته 3 لکه پکار دي. خلکو ویل نه تا ته ډېرې پکار دي. په دې 240 میلیونو کې موږ 15 میلیون افغانۍ خلکو ته اولیه کومک ورسو. صحت، غذا، خوراکي مواد، همداسې کوم اولیه کومکونه پکار وو. موږ 15 میلیون افغانۍ چون په هغه کې زکات پیسې هم وې موږ خلکو ته نغدې ورکړې. او 12.3 میلیون افغانۍ موږ په 20 کورونو باندې ولګولې. او البته د دې یادولو وړ ده چې دلته کوم شورا، کوم اتفاق د نظام طرف نه و، کوم کومک چې موږ ته راکړل شوی دی، الله دوی ته اجر ورکړي. د دوی په مشوره باندې، د دوی په نقشه باندې، د دوی په هدایت باندې موږ هر یو کار کړی دی. او هغه کار خیر نه فقط به زموږ کار اسانه کړی بلکې ټول ته خیر رسېدلی دی. او انشاءالله دا د سریج نه هم تاسو ته وایم چې موږ به 12 نور کورونه هم جوړو چې 4.4 میلیون افغانۍ موږ هلته مصرفوو. چون دغه ساحو کې د خلکو ټول ژوند د زراعت نه او د حیواناتو نه غواګان دوی ته ډېرې مهمې دي. شخصا ما ته غوا مهمه، زه خپله شودې ډېرې خوښوم. نو موږ به هر یو کور ته د 20 کورو ته یو غوا هم ورکو چې هغه باندې به انشاءالله موږ 2 میلیون افغانۍ مصرفو. چون هر یو مسلمان ته کور دی، دویم چیه دی؟ څوک ویلی شي؟ څه شی؟ دویم مسجد دی. ځکه دواړه کورونه تا ته مهم دي. اقتصاد خو غوا دې واغسته که نه، نو غوا باندې اقتصاد جوړ که. اوس تا ته مسجد مهم دی. نو الحمدلله موږ به دې پروګرام نه بعد یو مسجد افتتاح هم کوو چې اوله بودیجه موږ ته 15 لکه افغانۍ ده. لیکن څنګه چې مولوي صاحب وویلې موږ سره به د کلي مشران، ملکان او همچنان نظام کومک کوي چې دا مسجد موږ نور هم غټ کړو تر څو به ټول خلکو ته د استفادې وړ وسي. او موږ بیا هم تاسو سره ولاړ یو اوږه په اوږه باندې په دې غم کې، ځکه موږ کېدای شي ستا اولاد ژوندی نه کړی شو، لیکن تاسو سره زه خو ژړا کولی شو. بارک الله فیکم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. یا خوب می لیدلې چې مرغان ګرځي آزاد د وطن، زما په وینا کې ګډ شوي دي فولاد د وطن. یو لیونی د خپل وطن نه لرې سا ورکوي. ماشاءالله
د افغانستان نقشه د دې ځوانانو لخوا نه استاد رحمت الله نوروز ته تحفه شوې. جزاک الله خیر. اصل کې جالبه څه زه ترکیه کې وم، ترکیه نقشه ځای کې ولیدله، بیا مې سپیشل آرډر ورکړ، داسې ښایسته چا هم نه وه جوړه کړې، یو جانمن نه، دا بهترین تحفه ده. الله دې موږ ته همت راکړي، دې موږ خدمت وکړو. جزاک الله خیر. او استاد نوروز یو خبره وکم په دې نقشه کې به انشاءالله چې هیڅ ولایت نه وي پاتې چې موږ نه یو ورغلي د مرستې او کومک لپاره. الحمدلله. ډېره مننه نوروز صاحب. استاد احمد شهرام وفایي ته بلنه ورکوو چې دریځ ته تشریف راوړي او د کونړ د ولسونو ځوانانو لخوا نه ورته یو دستار په نظر کې نیول شوی ده. استاد احمد شهرام وفایي د قمر بنسټ عمومي مدیر په افغانستان کې. یو لیونی د خپل وطن نه لرې سا ورکوي. اوس هم د کونړ ځانګړي دود له مخې دوی ځینو ځوانانو ته او د قمر بنسټ ملګرو ته پکولونه په نظر کې نیولي. قاري صاحب محمد الماس مومن څخه هیله کوو چې دریځ ته راشي. استاد ریاض احمد صافی، وحید الله جهش، شاکر الله امینی، قاری صاحب حافظ، قاری صاحب فرهاد، انجینر صاحب سردار ولی او د دې سیمې صحافي انجینر اسد الله، ټول ملګري د دریځ ته تشریف راوړي. د کونړ ځوانانو ورته پکولونه په نظر کې نیولي. او یو کس نو زم یم زه به مو درېږم. نه تسلیم کړم نه مې سر غوڅ کو جلاد د وطن، زما په وینا کې ګډ شوي د فولاد د وطن. څنګه به غما د پخپلا څنګل سری خېدې، څنګه به غما د پخپلا څنګل سری خېدې. هیڅ دې د سترګو نه خوب نه تښتاوي یاد د وطن، زما په وینا کې ګډ شوي د پولاد. د موږ او تاسو د غونډې وروستۍ برخه ده او ځینې هغه دوستان چې کورونه ورته جوړ شوي هغوی ته به دغه کورونه دلته تسلیم شي. زه نومونه اخلم او د قمر بنسټ دوستان او ملګري به ورته تسلیم کړي. زما په وینا کې ګډ شوي د پولاد د وطن. پیغلې د ما څانګونه پر وهي سپوږمۍ ته پورته، پیغلې د ما څانګونه پر وهي سپوږمۍ ته پورته. یا خوب می لیدلې چې مرغان ګرځي آزاد د وطن، زما په وینا کې ګډ شوي د فولاد د وطن.